د خولې بدبويي له منځه وړلو طریقه. که چیرې د خولې بدبويي لرئ، په دغه طریقه کولی شئ دغه د خولې بدبويي له منځه یوسئ. د خولې بدبويي ډېره عامه او بده ستونزه ده. کومو کسانو کې چې دا ستونزه لري، نو په دې طریقه کولی شئ دغه خولې بدبويي له منځه یوسئ. نو مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیمه، نو یوه وړه غوندې یادونه کوو. د مهرباني له مخې که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. او دا ویډیو د ستاسو فیسبوک په اکاونټونو ګروپونو کې شیر کړئ، تر څو ټول پښتانه ملګري له دې څخه خبر شي. د خولې بدبويي ستونزه ډېره عامه ده. ډېر کسان پرې اخته دي. که چېرته مو له خولې څخه بدبوی ځي، نو بیا د لیمو په کارولو سره د دې بدبوی نه ځان خلاصولی شئ. د دې لپاره یوه کاشوغه شات یا عسل چې ځینې خلک ورته ګبین وایي، دا راواخلئ. په دې کې یوه کاشوغه د لیمو اوبه واچوئ، بیا پکې یوه کاشوغه دارچیني چې څوک ورته دالچیني وایي، په انګلیسي کې ورته سینمون پوډر وایي، دا ور واچوئ. وروسته پکې نیمه پیاله تاودې اوبه هم واچوئ. یعنې نیمه پیاله تاودې اوبه، یوه کاشوغه دارچیني، یوه کاشوغه د لیمو اوبه او یوه کاشوغه شات ټول ښه سره میکس کړئ، تر څو ښه سره ګډوډ شي. د هر څه مو چې کله یو ځای کړل، بیا یې ښه حل کړئ. او له هغه وروسته خوله یو غرغړه کړئ. ټول چې ښه غرغړه شي، یو څه وخت دې طریقې ته دوام ورکړئ، انشاءالله د خولې بدبويي به مو له منځه لاړه شي. نو هیله کوم چې دا ویډیو مو خوښه شي. که خوښه مې وي لایک یې کړئ، او دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. د ویډیو کتلو څخه نړۍ مننه.